بیا یې په خپل کفر کې دومره پرمختګ وکړ چې پر مریم یې غټ بهتان ولګاو او په خپل ویل چې مونږ د الله پیغمبر مسیح عیسی بن مریم وژلی دی. حال دا چې د واقعیت له مخې هغه نه هغه وژلی او نه په دار زړولی دی، بلکې موضوع د هغو لپاره مشتبه وګرځول شوه او کوم خلکو چې د هغه په باب اختلاف کړی دی هغوی هم په اصل کې په شک کې لویدلی دي. له هغو سره په دې باره کې هیڅ علم نشته دی، صرف د ګمان پیروي ده. هغوی په یقیني توګه مسیح نه دی وژلی بلکې الله هغه خپل لوري ته اوچت کړ. الله ډیر زیات زورور او د حکمت څښتن دی. او له اهل کتابونو به هیڅوک داسې نه وي چې د هغه له مرګ نه مخکې پر هغه ایمان رانوړي او د قیامت په ورځ به هغه پر هغو شاهدي ووایي. لنډه دا چې د دې یهودي ګرځېدونکو د همدې ظالمانه چارچلن پر اساس او په دې اساس چې دوی د خدای له لارې څخه ډیر زیات منع کول کوي او سود اخلي چې له هغه نه دوی منع کړی شوي او په ناروا توګه د خلکو مالونه خوري. مونږ پر دوی زیاتره هغه پاک شیان حرام کړل چې مخکې ورته حلال او کوم خلک چې له دوی څخه کافران دي د هغو لپاره مونږ دردناک عذاب تیار کړی دی. خو په هغو کې چې څوک د پاخه علم خاوندان دي او ایمان لرونکي دي هغوی ټول پر هغه هدایت ایمان راوړي چې ستا لوري ته نازل کړی شوی دی او په هغه چې له تا څخه مخکې نازل کړی شوی و. دغه ډول ایمان راوړونکو او د لمانځه او زکات ادا کوونکو او پر الله او د آخرت په ورځ رښتینې عقیده لرونکو خلکو ته به مونږ ارومرو ستر ثواب ور په برخه کړو. ای محمد صلی الله علیه وسلم، مونږ ته په همغه شان وحی لېږلې ده لکه چې نوح علیه السلام او له هغه وروسته پیغمبرانو ته مو لېږلې وه. مونږ ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، د یعقوب علیه السلام زوجات عیسی علیه السلام، ایوب علیه السلام، یونس علیه السلام، هارون علیه السلام او سلیمان علیه السلام ته وحی ولېږله. مونږ داود ته زبور ورکړ. مونږ پر هغو پیغمبرانو هم وحی نازلې کړې چې د هغو یادونه مو له دې نه مخکې تا ته کړې ده او پر هغو پیغمبرانو هم چې د هغو یادونه مو تا ته نه ده کړې. مونږ له موسی علیه السلام سره داسې خبرې کړې دي لکه څنګه چې خبرې کیږي. دا ټول پیغمبران زیری ورکوونکي او ویرونکي لیږل شوي وو تر څو چې د هغو له پیغمبر کولو نه وروسته له خلکو سره د الله په مقابله کې څه سند پاتې نشي او الله په هر حال غالبیدونکی او حکیم او د پوهې څښتن دی. که خلک یې نه مني نو نه دي مني، خو الله شاهدي وهي چې څه چې هغه پر تا نازل کړي دي په خپل علم سره نازل کړي دي او پر دې پرختیا هم شاهدان دي. که څه هم چې د الله شاهد کېدل بیخي کفایت کوي. کوم خلک چې د دې له منلو څخه هم په خپل منکرېږي او هم نور د خدای له لارې نه منع کوي هغوی په یقیني توګه له حق نه ډیر لرې په ګمراهۍ کې لویدلي دي. په همدې ډول کوم کسانو چې د کفر او سرغړونې لاره غوره کړه او ظلم او تیري ته یې ملا وتړله، الله به هیڅکله هغوی ته بښنه ونه کړي او هغوی ته به د دوزخ له لارې پرته بله لاره ونه ښیي چې هلته به هغوی تل اوسیدونکي وي. د الله لپاره دا څه ګرانه خبره نه ده. ای خلکو، دا پیغمبر تاسو ته ستاسو د رب لوري له حق سره درغلی دی. ایمان راوړئ، همدا ستاسو لپاره ډیره ښه ده. او کوي نه منئ وپوهیږئ چې په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي ټول د الله دي او الله هم د علم خاوند دی او هم د حکمت. ای اهل کتابو، په خپل دین کې افراط مکوئ او الله تعالی حق پرته بل هیڅ خبره مو منسوبوي. مسیح عیسی بن مریم لدی پرته چې د الله یو پیغمبر او یو فرمان نور څه نو چې الله مریم ته ولېږه او د الله له لوري یو روح چې د مریم پر رحم کې د معصوم بڼه غوره کړه. نو تاسو په الله او د هغه په پیغمبرانو ایمان راوړئ او مو وایئ چې خدای درې دي. منشي دا هم دا ستاسو لپاره ډیره ښه ده. الله خو صرف همدا یو الله دی، هغه له دین لوړ دی چې کوم څوک د هغه زوی اوسي. د اسمانونو او ځمکې ټول شیان د هغه ملکیت دی او د هغو د ساتنې څارنې لپاره یوازې همغه کافي دی.
مسیح هیڅکله دا خبره شرم نه ګڼي چې هغه د الله یو بنده اوسي او نه مقرب پرښتې دا خبره د ځان لپاره شرم ګڼي. که څوک د الله بندگی د ځان لپاره شرم ګڼي او لوی کوي نو یو وخت به راشي چې الله ټول را ایثار کړي خپل مخې ته ودروي. په هغه وخت کې به هغه خلک چې ایمان راوړی دی نیک عمل غوړه کړی دی خپل ثوابونه به پوره بشپړ ومومي او الله به د خپل لورین لمخې هغو ته زیات اجر ور په برخه کړي. او کوم خلکو چې بندگی شرم ګڼلې او لوی یې کړې ده هغو ته به الله دردناک عذاب ورکړي او له الله نه پرته چې هغوی د هر چا په ساتنه پالنه او مرسته ډاډه دي له هغو نه به هیڅوک هغوی هلته ونه مومي. ای خلکو ستاسې د رب له لوري تاسې ته روښانه دلیل راغلی دی او موږ ستاسې لوري ته داسې روښنایي درلېږلې ده چې تاسې ته په ښکاره څرګنده لارښوونکې ده. اوس چې کوم کسان د الله خبره ومني او د هغه د پناه په لټه کې شي الله به هغوی ته د خپل رحمت او د خپل پیرزوینې او مهربانۍ په لمن کې ځای ورکړي او خپل لوري ته د راتګ به ورته سمه لار وښیي. خلک له تا څخه د کلاله په باب فتوا غواړي. ووایه الله تاسې ته فتوا درکوي که څوک بې اولاده عمري او د هغه یوه خور وي نو هغه به د هغه نیمایي ترکه واخلي او که خور بې اولاده عمري نو ورور به د هغې وارث وي. که د مړي وارثان دوه خویندې وي نو هغوی به د ترکې له دریو نه د دوو برخو حقداري وي او که ډېر ورونه خویندې وي نو د هر نارینه به د هرې ښځې په تناسب 2 چنده برخه وي. الله تاسې ته حکمونه تشریح کوي تر څو چې تاسې لار ورکې نشئ او الله په هر شي پوه دی.